پر افغانستان د پاکستان هوایي بریدونه د طالبانو حکومت د دفاع وزارت بیا وایي په مناسب وخت کې د ځواب ویلو ګوتڅنډنه کړې. په ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې پر یو کور د پاکستان هوایي بریدونه کیږي چې لږ تر لږه 18 کسان پکې وژل کیږي، یوازې 2 کسان ترې روغ وځي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې پر ملکي سیمو د پاکستاني وروستي بریدونو چې په وینا یې د ښځو ماشومانو په ګډون لسګونه ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي، غندلي او په مناسب وخت کې د ځواب ویلو ګوتڅنډنه یې کړې ده. د یاد وزارت د ویان عنایت الله خوارزمي لخوا پر ایکس خپره شوې اعلامیه کې راغلی د ملي دفاع وزارت د افغانستان د ملي حریم دغه ښکاره نقص او جنایت په کلکو ټکو غندي او د عمل د نړیوالو قوانینو د ګاونډیتوب اصولو او اسلامي ارزښتونو ښکاره سرغړونه بولي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ملي دفاع وزارت د هیواد حریم او د ولس د امنیت ساتنه خپل شرعي او ملي مسؤلیت ګڼي او په مناسب وخت کې د مناسب او حساب شوي ځواب خبرداری ورکوي. د پاکستان د اطلاعاتو نشراتو وزارت وړاندې په افغانستان کې د بریدونو په تړاو ویلي و د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ عملیاتو کې د پاکستاني طالبانو او د دوی د متحده اسلامي دولت خراسان ډلې سره تړلو وسلوالو و پټنځایونه په نښه کړي دي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.